سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو په دویمه ورځنۍ سیالۍ کې هم د سریلانکا الف لوبډلې څخه په 8 ویکټو په توپیر ستره ماته وخوړله. په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر اکرام علي خیل د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په دغه لوبه کې افغان توپوهونکو ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې سر په سر خپل ویکټ د لاسه ورکړل، ونه توانېدله چې د سریلانکا پر وړاندې یو ستر هدف کښېږدي. د افغان ابدالیانو د سریلانکا الف لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځنۍ سیالۍ کې هم باران شروع شو چې لوبه 13 اورونو ته راښکته شوله. د افغان لوبډلې په 28 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 127 منډې جوړې کړلې. د افغان لوبډلې په ګټه په توپونه کې درویش رسولي 46 منډې جوړې کړلې، فرمان الله 30 منډې جوړې کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. د 122 منډو هدف په تعقیب کې د سریلانکا لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه پیل کړله چې لوبه کې یو ځل بیا باران شروع شو. لوبه بیا 15 اورونه راکم شو. د سریلانکا لوبډلې هدف په 15 اورونو کې 104 منډې هدف کېښودل شو. د سریلانکا لوبډلې دغه هدف په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ چې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ. افغانستان لوبډلې ته په 8 ویکټو ستره ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو هم چندانې توپ اچونه ونه کړله. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې قیس احمد او سلیم صافي یوه ویکټه واخیستله. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ویکټه واخلي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.